ملګرو راځئ چې نن در باندې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د قبر زیارت وکم، یعنی مسجد نبوي در وښایم. منګه مکې مکرمه کې عمره وکړه، راغلو مدینې منورې ته د جمعې په ورځ 12 بجې. جمعې مونځ مې ادا کړ، د جنازې مونځ مې وکړ، بار راووتو. دا خلک چې کوم ولاړ دي د جنازې صفونه تېرېږي. د ملګرو منځ کې کومه غلط فهمي ونه شي. منګه یو زیارت کړی او دویم زیارت کې مې تاسو ته ویډیو وکړه. بس ملګرو الله دې ټول نصیب پکې وکړي، بالخصوص زما د مور و پلار چې ډېر ارمانجن دي د حج او عمرې او د محمد رسول الله د زیارت. ټولو ملګرو ته دا خواست کوو چې مونږ زیارت کړی ده، تاسو هم ویډیو کې ګورئ، زړه کې مو چې هر ارماني دعا وکئ، الله یې انشاءالله قبلوي. بس دا د محمد رسول الله د مسجد نبوي محطه ده، یعنې خلک بار ګرځي. نو ډېر ښکلی جومات ده، هر انسان چې راشي د زړه یو سکون انسان ته وربخي، ځکه چې موږ خپله سعودي عربو کې اوسېږو. نو ډېر وخت موږ دلته تېر که، خو هېڅکله انسان مشکلات نه ختمېږي. خو چې د مدینې منورې حدودو ته داخل شي د عمرې په ټکل باندې یا هم د زیارت په ټکل باندې، نو یو سکون انسان ته وربخي، نه مشکلات انسان ته په زړه ورلوېږي، نه قرض ورپه یادېږي، هېڅ هم نه په یادېږي. بس صرف زړه خوشحاله وي لکه هوا چې کوي. نو الله دې ټولو نصیب پکې وکړي. نو مخامخ ګنبد عین د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم زیارت د دې ګنبد لاندې ده. بس موږ هم روان یو. نن موږ سره نوی ملګری و آصف خان، اول عمره وه. موږ ته خو بس ویلو چې 9 بجه به ځو، بېرته 12 کوز کړو، خو موږ بس ته ونه کتلې. ما دې ملګري ته مې ویله راځه چې زیارت یې ورې وکړو، چې زیارت تېر نه شي، ځکه چې اول عمره ده، اول عمره کې به لازم زیارت کوې، بیا داسې نه چې محمد رسول الله درنه خفه شي، ما راشي زیارت در باندې وکړم. نو هغه هم ځان سره مخکې کړی او زیارت روان و. دغه زموږ ملګری د آصف خان، الله دې عمره قبوله کړي، ډېر خوږ انسان ده. بس موږ هم له خیره سره بابالسلام ته راورسېدو، یعنې په دغه دروازه باندې د مسلمانان ننوځي او اخوا بله دروازه ده په هغې وځي. دې لاره کې منبر راځي، محراب راځي، بیا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم زیارت به کوي، بیا به هغې لارې اخوا بل غاړې نه وځي. صحیح ده، دا باب السلام ده. نو کتلو باندې ماشاءالله ډېره ښکلې ښکاري، او چې بیا نږدې نه ورشي د دې ویډیو نه هم ډېر خوند ده. بس الله دې ټولو مسلمانانو نصیب پکې وکړي، سره د مونږ د مور و پلار هر انسان ارمان لري، الله دې نصیب پکې وکړي. دا یې دروازې دننه ماحول ده، ماشاءالله مسلمانان ډېر زیات لا دنیا له هر کونجه ورته را روان دي، ځکه چې سکون ځای ده. داخل ته روان یو، بس الله پاک دې د ټولو سوالونه قبول کړي. نو موږ سره تر اخره پورې پاتې شئ، ویډیو تر اخره پورې وګورئ ملګرو، زړونه مه تنګوئ. د محمد رسول الله زیارت ده، ویډیو در سره لایک کړئ، ملګرو ته یې شیر کړئ ثواب په نیت باندې، اکاونټ در سره سبسکرایب کړئ. انشاءالله بله ویډیو به زما د مکې مکرمې ولاګ وي، د طوافونو او د عمرې طریقه به انشاءالله چې ژوندي وو تاسو ته به ټول طریقې زه انشاءالله په نوبت باندې راوړم. نو دننه ورنوتو، دا مسجد نبوي منځ ده، دا مخامخ ګورو ښکاري دا محراب و. پس دغه چې ګورې دا محراب ده، دا مخامخ دا زیړ او دغه محراب ده، او بس د بلې غاړې ته دا پورته چې ولاړه دا منبر ده، دا زیړ. ماشاءالله ډېر ښکلی ځای ده، الله دې نور هم پکې برکت واچوي، چې نور مسلمانان هم ورته راشي، ټول د الله نصیب پکې وکړي دې دیداره. او دا مخامخ آخر سر کې د دروازې خوله کې محمد رسول الله زیارت ده. نو موږ خو خپل درودونه هم ویلي دي محمد رسول الله باندې، سلامونه هم د ټول مسلمانانو کړي دي. نو تاسو هم کوشش وکئ چې سلام په محمد رسول الله باندې واچوئ. که ویډیو یې که ویډیو نه وي، نو سترګې خو م الحمدلله په زیارت باندې ولګېدې. نور خو زموږ کومه وسه نه کېږي، بس دومره کېږي چې دا یوټیوب ته یو ویډیو پورته کړو، دا ملګري بس په همدغه باندې خوشحالولی سو. او دا ځینې ملګرو ته دغه یوه غلط فهمي لویږي چې دا ویډیو له بل دي نه راپورته کړې ده، تا نه ده کړې یا کاپي شوې ده. خو نه الحمدلله دا ویډیو ما خپله کړې، الله مو پکې نصیب کړی ده. نو موږ سعودي عرب کې اوسېږو، هر وخت هم چې زړه تنګ شي بس یو عمرې ته ځو، چکر وهو. بس چا چې ارمان زړه کي نو کومنټ کې راته لیکلی شئ، بل وارې په خیر لاړم، څوک تصویر څه شی غواړي
په دواړو سترګو انشاءالله زه به یې درته برابروم او بېرته به یې درته درلېږم. صحیح ده؟ فضای محمد رسول الله زیارت ده. دا مخکې چې پولیس ولاړ دي نږدې نه ورپرېږدي، منځ یې نه ښکاري. که منځ یې ښکارېدی ما د منځ ویډیو هم درته کوله. بس دغه ویډیو مې ځان نه ځکه کړې ده چې د ملګرو غلطفهمي لرې شي. دا ویډیو مې خپله کړې، ټول ویډیوګانې زما خپلې دي. دا محمد رسول الله زیارت ده، سره د یاران وې. دننه منځ یې نه ښیي ځکه چې نه یې منځ یې ښودی، بیا ما ویډیو کې درته منځ هم راوسته، خو منځ پکې نه ښیي. بس هغه مخامخ دروازه ده، بېرته د وتلو او دلته به زیارت وکئ. همدغلته چې کوم ځای کې مونږ ولاړ یو دلته به سلام واچوئ، درود شریف به ووایئ، څه مو زړه کې هغه به وړاندې کړئ، نور بېرته به دې بله دروازه به وځئ. بس ملګرو موږ هم زیارت وشو. الله دې د ټولو مسلمانانو سوالونه قبول کړي. ویډیو یې ثواب په نیت شیر کړئ، ویډیو در سره لایک کړئ، تر آخره پورې وګورئ او اکاونټ در سره سبسکرایب کړئ انشاءالله بلې ویډیو پورې. د الله په امان، الله مو خوشحال لره. بس دغه یوه دروازه وه چې پاتې وه، دغه دروازه ده د راوتلو. بس د خدای په امان، مخې ته ښه وخت.